او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپل جبه د الله په ذکر همیشه لمده ساته. پیغمبر علیه السلام وایي چې کوم یو انسان الله یادوي د هغه مثال دی د ژوندي، او کوم انسان چې الله نه یادوي د هغه مثال دی د مړي. نو الله په یو حکم کړی دی په ذکر باندې چې ذکر کوئ. دویم قرآن کې الله فرمایي که زما سره تعلق جوړوي ما یادوي ذکر کوئ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الله وی ما یاد کوي زه به تاسو یادوم. اذکرونی اذکرکم ما یادوي زه به تاسو یادوم. نو چې کوم سړی الله نه یادوي ذکر نه کوي د الله بړایي نه بیانوي نو الله یې بیا نه یادوي. دریم نمبر د دې ذکر په باره کې خو قرآن ډک دی، ډېر ترغیبات یې ورکړي، خو زه تاسې نمونې وایم. قرآن کې الله وایي عقلمن خلک به الله یادوي. نو د دې څه مطلب شو چې کوم سړی الله نه یادوي ډېر بېوقوف دی، هغه ډېر کم عقل دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله وی په دې ځمکه او اسمان او په دې شپه او ورځ کې د عقلمندو لپاره نښې دي. نو عقلمند څوک دي؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله وی عقلمند اق خلق دی چې الله یادوي، او په ولاړ هم یادوي، په ملاست هم یادوي، په ناست هم یادوي. مطلب دا دی چې په هر حالت الله یادوي، دا زړه د الله په ذکر باندې آباد دي. نو ذکر یو عظیم عبادت دی او خلق ته غفلت کوي، او عظیم ثواب دی او خلق ته محروم دي. نو موږ به د قرآن او د حدیث په رڼا کې د ذکر فضیلت بیان کو، د ذکر آداب به بیان کو، د ذکر پیدې به بیان کو. که الله تعالی د دې په رڼا کې زمونږ دا شوق د ذکر سره پیدا کو، اذکار منګه شروع کړو، محرومت پاتې رشنو، دا یو عظیم غنیمت دی.